السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. صدر امین یم. ستاسو لپاره مې یو ویډیو راوړې ده. اول دا ویډیو وګورئ بیا به پرې خبرې وکړو. راش بیا ورته کوم اوري هغه ته وکې بیا هغه ته وکې کم سے کم خوشحال خو بشي خوټه به خو دعای وکي کنه پسو نه گفټینګ به ورته کې یاره ورګه چې پته ولګي 3-4 کروڑ ته خبره چې لاړ شي بس د ما ټینشن هم ختم شي اوري او 3-4 کروڑ روپے پاکستانی او پاکستانی ټینشن نشته کې بارانې نه بارانې خو سوچم مکه او پاکستانی چې پوره کی دغه توره دی مړې نن سبا کېږي کار کونول کېږي اورې که نه کونول کسې به کېږي هر څه کېږي ګوره ټیک ټاک چاته سسه نه دي کړي لکه اراده دې کړې ده د پنشمنټ واو انشاءالله ته ګوره به بګې سره مې اراده کړې ده بګې نه دی هغه سره مې اراده کړې ده ځان له به پنشمنټ کپل سره وي نه نه کپل سره مزه کوي که نه یوازې چې اوس به زه لګیا شوي وم وختي به یوازې مزه چېرته کوي پرې چې جونیسي ته د ځان نه دغه جوړې هغه ټیک ټاک کې جینۍ سره راغلې ده صحیح خبرې چې نه ورځي څوک د پښتانه ده سپینه شپوږمۍ والا هغې ماله طریقه ښیلي وه وایي بهر راشه زه تا ته یو اپ جوړم لینک در کوم هلته ویډیوګانې ورکوه پیسې به درته راځي مې مه کوه ویا مې درله صبر وکړه هغې ویب سایټ جوړ کړی خپل که نه ډېر ښې کړي دي والله ګورې ما له پته چې ما پرې دا شی دی پرې دا شی څه چل دی موږ ټول دا کارونه کوو فرق دومره دی چې پټ پټ کوو څوک پرې مخامخې کوي څه چل دی دا پټ پټ ښه دی که نه دا ښکاره بیا ماحول خرابوي ماحول ولې خرابوي زه خوراک کوم ته خوراک یې یو خبرې ده که نه زه هم دا کار کوم ته دا کار کې دا موږ ولې پټوو چې ما له پته ده چې تا سره میمې دي ما سره دي بس فرق دا د وړې به غټې به رنګونه به لږ چینج څه چل دی دی کې دې خبرې زه ډېره کنفیوز کړې یم چې دې سړو ته پته چې د سره خوټې ده بل سره خوټې دي یو بل نه خوټې ولې پټوي څه کیدولی سړي پرتوګونه وباسي بغیر پرتوګونو وګرځي یا ګرمۍ کې خو خلک په دوبۍ کې داسې ګرځي قسم دی چې داسې ګرځي ما ویډیوګانې لیدلې بس نو ته کله دوبۍ ته تلې چې تا کتلې دي ما په ګوګل کې ویډیوګانې کتلې دي ګوګل کې هسې غول غوشیان دي حقیقت کې په دوبۍ کې اړو داسې په بیچ کې بربند سړي نه دي ګرځېدلی نو لا پاتې داسې به څه وګرځي یار هغه بالکل نه که نه تا خو جنې هغه سوري جنې پرېږده والله سوري پټ کړي تش سوري پټ کړي چډي اچولي سره شنه سره زړېړ لکه ته وایې چې په دوبۍ کې دا سړي بربنډو ګرځي مړه بربنډې ګرځي هغو تشې چډیانې اچولي زه دوبۍ ته لاړم قسم دې ځالته کې داسې کې ګرځم اورې تش دغه به انډرمې ورته واچم اورې مړه تا پسې کوناټي نشته که نه تا اول لږ جیم وکړه ته لږ کوناټي روباسه د نوره فتحې په شانتې بیا به تا سره چډي ډېره مزه کوي نو دا کونه مې واړه ده دا نه ده که نه ته ودرېږه ته لږه ودرېږه ته سیده ودرېږه ګورې چا کونه غټه ده راځه زما بدنه غټه روزي مه کوه په شرط باندې خو ته ودرېږه اول زه تا ته اوس خیم چې ستا کوم ځای کې فکر کمې دی لاسونه داسې راتېر کړي دي که نه ظالمې ما خو تقریبا 2-3 کاله کېږي چې لاس په صحیح نه ده راتېر شوی دغه زما بغیر جمه فکر ډېر مزېدار دی جان خو ته ودرېږه تا ته اوس خیم که نه په دوبۍ کې ته که دوبۍ ته لاړې ساره او تا هلته د جینکو فګرونه وکتل که ته به ټوپۍ بورکا اچې ځان ته مړې ته داسې خبره کوې که نه اصل کې ما په کونې مې چا لاس نه دی راتېر کړی ما کونه نه ده ورکړي قسم دی چې کونه مې نه ده ورکړي ما اورېدلي خلک کونه ورکوي هغې څه کونه غټېږي زه چاله یې ورکړم کونې ورکولو سره کونه نه غټېږي دا چا ویلي جیم سره غټېږي دا به ته جیم کې د دې خپل اکسرسایز دی هغه به یې نو د جیم هغه موږي به زه ځان کې وایم که په کونه ورکولو دا کونه غټېده که نه د اجړاګانو به اوس د نوره فتحې نه به غټې غټې کوناټي وي نه نه ولې نه ګل چا هغه څومره غټه کونه ده یا خدایه ته اوس هغې ته کونه وایې کونه داسې نه که نه کونه تا ته اوس څه وښیمه ته لږ موبایل راواړوه بل موبایل راواړه ما سره موبایل ولې ځان راواړوه زه درته اوس ښیم که نه چې ته اوس تا ته وښیم چې کونه دې ته وایي ته راواړوه انسټاګرام کې ورکړه نوره فتحې ورکړه د هغې فګر وګوره صرف هغه خو ما لیدلې ده نوره خو ما لیدلې ده که نه سم شی دی والله زه راته داسې وایم کله کله زړه مې ورته داسې کېږي چې موټې ورته وایم داسې کونه ده
یاره ته خو ماته څه دا لیسبین ښکارې. نه الحمدلله قسم په الله زه لیزبین نه یم. نو ته وایې چې ته د دوبۍ خبره وکړه جان. دوبۍ ته زه درته د دوبۍ د ماحول نشم ویلی. ته چې دوبۍ ته لاړه شي ته به بیا ټوپۍ بورکه کې ګرځې. دوبۍ ماحوله پته ده ښه غټې غټې کونې دومره غټ غټ شونې یې ورسره. هلته کې چې هغه موروکن تا وکتې که نه موروکن او بیا ترکیش دې ولیدې مړه ته به وایې چې وایي دا کم او خېټې یې څنګه دي پته شتې بابي ډوړ غوندې دا نوره ده که نه د دې څه خو دا تورې دی تورې ښه غولي دا وګوره تورې به ښې غولي. مړه دی ګانه شوټ کړی ده بتا والله زموږ د پاکستانیانو سره په غولو کې څوک دی. ناسته وي چې تا له پل دغه کمه د مولا لور دا زموږ والله زموږ د پاکستانیانو سره په غولو کې سوچ دی. بس وی غوله او راوی غوله خدای دې په خیر کې دا دې ګانه کړې ده. موږ هم ګانې شوټ یې کړی دی. موږ هم ګانې شوټ به وکړو که نه ولا داسې هر څه به راوځي نو داسې خو زمونږ پاکستانو څه سوچ دی که د الک سره جینۍ ودرېده بس وروره دی خو غولې ده. غولې ده قسم دی. دا څه خبره بس څوک د چا تاسو د داسې خلکو او داسې ویډیوګانو په اړه څه نظر لرئ خپل نظر حتما په کمنټ کې شریک کړئ. هیله لرم چې دا ویډیو به تاسو ته خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. موږ ستاسو د ملاتړ ډېر قدر کوو.